اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بعض محققين بيات كم قولنا بتستدى خطبات بقى ولا نقلكم بس علماء ظاهر ويدس غبطه جائزه خدای د دې علم ورکړه علامات دغه ته د حلال دولت ورکړه دا ما تم حلال دولت راکې بس دغه ته د کور ورکړه دا ما تم دغه کور راکې خیر ده جائز لیکن محققین علماء وایي چې نه دا غبطه هم نه ده جائز دغه غبطه هم نه ده جائز زه په عربي الفاظ ادا کوم د شنو شی ویل اللهم آتینی زوجة مثل زوجة الغیر خدای ما تم د خزر راکړه کپلانی ته دی ور کړی اللهم آتینی دارا مثل دار الغیر یا دار فلان خدای ما تم د شکور راکړه کپلانی ته دی ور کړی دام نشي کولای محققین د څه نقطه ورته ویل ده دغه الله چې کوم سړی ته چی ور کړی د کوم نعمت ته فقط ولې د شي جمله استعماله چې خدای علم د ته ور کړی د ما تم د علم راکې کېدای شي یا الله د علم او د حکمت په تقاضا باندې د علم پلاني ته خیر وي او تا ته کمثل د علم درکې دا سبب لپاره د شر د تا لپاره وي د دنیا لپاره د هم ضرر وي د آخرت او د دین لپاره د هم ضرر وي دین او دنیا لپاره ولې کته د علم غواړي د مال دولت غواړي کېدای شي تا نه کبر کې وسی تا ارتکاب د حرام وسی یا مشکلات راسي د تمنا بیا نه دی وای محققین علما د سبب نه وای اللهم آتيني علما مثل علم الغير يا اللهم آتيني زوجة مثل زوجة فلان يا اللهم آتيني دارا مثل دار فلان داسې بنوي بهترین سوال دغه څه تمنا چې کی زما په نظم د محققینو قول کده داسې سوال وکيږي یا الله کداغه علم د پلاني ته ورکړی دا الله کما ته د دین او د دنیا کې او د آخرت لپاره خیر وي نو ماتم دغه څه نعمت راکا او کما ته بیا د دین او د دنیا او د آخرت لپاره خیر نه وي نو الله تبارک وتعالى به مرګ دا ټکی ور سره زیات شي ښا تاسو ګورئ قران هم د الفاظ استعمال کړي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه ګور د شلدي الحسنه مثل الغير مطلق حسنه يقول وفي الاخره حسنه د شکار سره وکیا الله چې دنیا کې به خیر وي یا آخرت کې خیر وي او یا دا چې نجات عن النار ګور دي منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا هم دا ترجمه راځي کنه نو ښه تمنا دغه د ارزو چې یا الله پلاني ته کوم نعمت ورکړی دا ما تم دغه څه نعمت راکړه خو په دې شرط چې یا الله ما دې لپاره خیر وي په دنیا کې دین دې لپاره د دنیا دې لپاره د آخرت سوال لیکي محاسبه ما ته خدای پلاني کوته خزر راکړي خو په دې شرط چې دنیا کې آخرت کې او د دین لپاره مخیر وي نو که هغه غونته کزوي او د دنیا د تبعی ذریعہ دی وګرځيږي د دین د تبعی نو بیا کوم هغه څه خزانه وسوله خوان نه کیږي لاسي که خبره ده چې سوال دقه سی وسی تمنا د سی وسی بیا نو بیا کړه که دین دنیا آخرت کې زما خیر دی کې نو علامات امراد ډیر کړه یو مستحسن شی وی علمي صحت وی دا ټول امور مستحسنه دي که امرونه دي خو د انسان لپاره پتاوان کې وی هغه څنګه ګوره ډیر کرتا الله بیمار نه جوړي دا بیماری د لپاره خیر وي ولې چې جوړي کې کنه بیا د نارواوي کوي چې دنیا هم خرابېږي آخرت هم ډیر کرتا یو سړی خدای پاک امیر کوي نه وزیر کوي نه بادشاہ کوي نه رئیس کوي نه ولې الله خپل چې استعداد او هزیمه استعداد کمزوري د خپل ریاست وزارت بادشاہي نه غلطه استفاده کوي دنیا هم خرابېږي آخرت هم خرابېږي ډیر کرته مالدار الله نه فقیر کوي ودا مالدار ده په ټول عمر په خاسته ډوډۍ خوراک باندې مختصوي په موټر او مختصوي کله غوته تکلیف ور باندې راسکه کافر کیږي کېږي راسکه خرابېږي دا سړی یا کدا ضعیف ته مالدار کم بیا دومره ظلمونه کوي چې بیا جبره کیږي نه ډیر کرته صحتمن علامه رزقینا په مرض کې صبر نه لري ډیر کرته مالدار فقیر کینا ډیر کرته فقیر مالدار کینا وای دې فقیر هاضمه ما ته معلومه دي استعداد ډیر کمزور ده چې دوه ورځې په خېټه مور شو کنه ولکه په دې پانتون کې یو څوک پریږدي ها
دا د الله خپل حکمت ته ډېر ښه کار هم کوي. دنیا ساتلې ده په همدغه باندې. ډېر کله ته یو سړی عزتمن وي ذلیل کوي نه، ډېر کله ته الله یو ذلیل سړی پیدا کړی عزتمن کوي نه، مشکلات نه پیدا کیږي، بیا خلک اعتماد په پیدا کیږي عزتمن نه، هغه دومره دین ته تخریب کوي چې ډېر. دیو جن رسول الله مبارک فرمای کاد الفقر یکون کفر. کله کله فقیری موزیکی کفر ته د الفاظ نه ویل کیږي. فقیر نه چې مالدار فقیر کې احترام هغه به بعد ورځ په راځي به ډېر نه. نو دغه څه تمنا کول الله نه جایز دي چې یا الله فلان ته کوم نعمت ورکړی ده ما ته امرا کې، خو په دې شرط دین دنیا آخرت کې که خیر وي که خیر نه وي الله تخپل پیږي. دغه څه سوال کول بیا بهتر دي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الا وللرجال نصيب مما اكتسبوا. سړی د فارغه حصہ د چې دوی کسب کړي د مالونو لکه میراث هغه ته دوه حصے ورکوم. دا د الله د حکمت او د علم تقاضا ده. وللنساء نصيب مما اكتسبنا الله وای خو د فارم حصہ د هغه نه چې دوی کسب کړي چې کوم حصہ د میراث ده. یا للرجال نصيب مما اكتسبوا سړی د فارغه حصہ د هغه شیانو نه چې دوی کسب کړي چې جهاد ده، په جهاد کې غنیمت ورته راځي. وللنساء نصيب مما اكتسبنا چې هغه تربیت اولاد ده او دارنګ مہرونه دي دوی کسب کوي، خزي له خاوندانو نه راخلي. واسال الله من فضله. تاسو چې سوال کوي د څه ولي کوي چې پلاني نه واخلي خدای پاک ماته راکې نه، د الله ډېر خزائن دي فضل دي الله نه سوال کوي. الله واسال الله من فضله واوري. ګور الله دلته موږ ته ترغیب را کړی په سوال. من لم يسأل يغضب. د حدیث کې الفاظ راغلي دي کوم سړی چې الله نه غوښتنه نه کوي کنه دې ته الله په غوسه کیږي. الله په سوال باندې ډېر خوشاليږي. واوري د الله او د مخلوق منځ کې فرق دغه ده. مخلوق چې سوال د مخلوق نه کوي خفه کیږي، خالق چې سوال مخلوق نه کوي بیا الله خفه کیږي. الله نه خامخا سوال کوي. زما په خبر پوس کوم سړی چې په سہولت کې سوالونه الله نه کوي په وخت د حاجت کې بیا الله سوالونه نه مني، او که په سہولت کې الله ته ډیره دعا او عاجزي کوي کنه په وخت د تکلیف کې بیا الله आवाज زر او دعا زر قبول کا. او موږ په ایمان یو چې موږ کارونه برابر بیا الله ته سوال کوو په عاجزي باندې نه بیا څه کار برابر ده. رئیس را سره جوړ ده تنخواه اواله ده سوال ولې وکړو، خو که بیا تکلیف راغی کنه بیا الله تبارک وتعالى توجه نه کوي. نو الله وسال الله من فضله. الله په ډیر خوشاليږي. الله سوال باندې ډیر خوشاليږي. الله چې سوال ځکه خوشاليږي چې الله صمد ذات ځان ته ویلای ده. خدای پاک صمد د صمد دغه معنی چې الله محتاج الیه ذات ته مونږ محتاج یو. و چې ته سوال نه کوي خو معلومیږي دا خبره چې په الله باندې دا اعتقاد نشته چې دا محتاجون له ذاته د خلکو حاجتونه پوره کوي. نو په سہولت وخت کې الله نه ډیره غوښتنه کوي، او که سہولت وخت کې غوښتنه نه کوي په تکالیفو کې بیا هم سوال نه مني الله. او الدعاء صلاح المؤمن. د مسلمان خو وسله هغه دعا ده چې سړی دعا کوي. الدعاء صلاح المؤمن. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه قبلېږي من قلب الله د غافل زړه نه، لکه دا موږ دعاګانې کوو ما وبکې ادي موږ وکړي چې ورسه داسې دعا نه قبلېږي. دعا الته قبلېږي وانتم موقنون بالاجابه. رسول الله وایي چې تاسو به یقین په قبلېدو باندې ته له خولې نه یو الفاظ وایه او دا د یقین به وي چې الله دعا خامخا. و چې ته ټوله ورځ په ایمان وایې سوال کوې ما وبکې اوس ډېر کله ته به د خلکو اوس هم سوالونه کړي چې هغه جماعت پوره کې پوښتنه ته وکړه چې دعا کې دې چی ویلې دته د خپل الفاظ نه دي چې ما لا نه چی ووتل پوره خو سوچ خو چیرته و تاسو په ایمان کې مخلوق نه دسه په غفلت کې څوک سوال کوي څوک قبلې چې بیا لا نه د سوال کې چې ما مو بکی موږ تاسو عادت په دې ځای خو ما مو بکی دې مو بکی استاد پیر استاد مو دې مو خلقا دغه مو بکی نه ولکه دې پیر د پاره قبول کې نه دي استاد لپاره نه دي ځان لپاره دغه دعا نا دعا چې قبلېږي کنه وانتم موقنون بالاجابه ته به یقین ساتي ان شاء الله دعا باندې بیا بل وخت کې ته بحث کوم. واسال الله من فضله. الله تبارک وتعالى وای دا د خدای پاک چې چاته نعمت ورکړي کنه ته ولې په خپه او تمنا ارزو کې چې خدای دنه واخلي ماته راکړي. ان الله كان بكل شيء عليما. الله په هر شي باندې عالم ده. ولكل جعلنا موالي. دا سنه ده
یو وړکې خبره کوم دي کې دا مونږ پورې متعلق نه ده دا د میراث مسله ده عقد موالات مونږ ورته ویل کیږي که چا ورثه نه وي اقارب نه وي بیا په هغه وخت کې میراث دوی ته ورکول کېده په دې جاهلیت کې مخکې د یو عقد کېده ښه چې زه به تا کلي ته درغللم نو ما ورته زمړه زوندې شریک زې تاسو پښتو کې به زوي امړه زوندې به د سره شریکاو و چې زه مړ سم ته به میراث وړي کته مړ سي زه به تا نه میراث وړم کته قتل ورکو زه به دې دیت پرې کو کما قتل کته لکه موږ تاسو پښتو کې دا موسیا ورته وي وای دا د پلانیا موسیا دا څه پیالال کړه دا ان شاء الله پښتو باندې پوي سولې میراث به وړل کېده دغه حکم چې دوی به عقد موالات کو دا وو خو چې کله اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله قرآن راغی کنه یعنی ذوی الارحام چې اقارب دغه ته میراث ورکول کیږي دا حکم اوس منسوخ ده یا غلامان بچ چا آزاد کړ چې دغه به ورثه نو بیا به معتق چې آزاد کول کوي هغه به میراث وړ اوس هغه مسلې نشته د خاصي صرف ترجمه کوم ولکل واحد د هر واحد لپاره د مړونه جعلنا له من ګرځولې د موالي ورثه مما ترك الوالدان ده مالون نه چپری کی مور پلار ولا اقربون او اقارب والذین دغه من خبر والذین عقدت ايمانكم اغا والذین کسان عقدت ايمانكم چې عقد کړه ده خلاصون استاسو قسمون استاسو فاتوهم تاسو راتګو کې دوی لره نصیبهم د حسید دوی چې میراث ته یا خیر خوایده زدا باندې شرع علما پويږي ان الله كان على كل شيء شهيدا دا الله تعالی په هر شي باندې گواه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یا الله دا مجلس کفاره دي سیئات وګرځي الله زموږ ټول صغیر کبیر گناهونه معاف یا الله حکم قول فعل کې ستاره زوی خدای مونږ ټول ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستاسو رضا لپاره وګرځي یا الله مشکلات حل کول ولا ذاتي خدای د دنیا او د آخرت مشکلات مونږ ټول حل فصل وګرځي دغه ته یو چا دعا غوښتي دا کور کې بیماران دي والدې بیمار ده اته بل کس هم دعا غوښتي په اخلاص سره دعا ورته کوي چې الله کول قسم حاجتونه شرعي د عظیم قران په خاطر د ټول حاجتونه شرعي مون سره پوره وګرځي د دې مجلس هم حاجتونه شرعي غوښتي خدای آخرت دنیا دواړه برابر کړي عزتونه محفوظ ساتي اولادونه مون سره صالحان کړي د فتنو نه امان نصیب کړي د چا بیماران وي خاص کر د ورور محترم الله د امراض ظاهره او باطنه مون سره ورته شفای کامل عاجل او نصیب کړي الله دې مجلس په کورونو کې بیماران دي د عظیم قران په خاطر د رسول الله روح مبارک په خاطر ټول ته د امراض ظاهره او باطنه او شفای کامله عاجله مستمره دائم ورته نصیب کړي یا الله ته مسبب الاسباب د امت مسلمه چې څومره بیماران دي تی اسباب د شفا مهیا کې الله په حال باندې رحم کرم وکړي په دې مجلس هم رحم کرم وکړي د مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي یا الله د عظیم قران په خاطر دغه مجلس کې زموږ ټول صغیر کبایر گناهونه معاف کړي الله توفیق د طاعات او د عبادت او تنصیب کړي الله توفیق د معاصی او د گناهونو مرته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم